دا احمد دی. احمد په یو ښکلي او کوچني کلي کې ژوند کوي. هغه ډېر ملګري لري. هره ورځ خپلو ملګرو سره یوځای لوبې کوي. خو نن احمد لږ غمجن ښکاري. ناڅاپه احمد په ځمکه یو شی ویني او وایي دا څه شی دی؟ او دا یو رنګین پتنګ دی. کله چې احمد پتنګ پورته کوي جادو کېږي. پتنګ ځلیږي. پتنګ پورته الوتن پیل کوي. احمد منډې وهي او بیا هم منډې وهي. هغه خاندي او ډېر خوشاله دی. پتنګ لا لوړ او لا لوړ اسمان ته ځي. اخواته بیا احمد یو هلک ویني چې یوازې ناست دی. هغه هلک غمجن هم ښکاري. احمد ورو ورو هغه ته نږدې کېږي او ورته وایي چې راځه یوځای لوبې کوو، ولې غمجن ناست یې؟ هلک موسکی کېږي او احمد سره یوځای لوبېږي. دوی سره نور ماشومان هم یوځای کېږي. هغوی پتنګ الوزوي. پتنګ اوچتېږي او لوړ اسمانونو ته ځي. پتنګ په اسمان کې لوړ الوتلو کوي او ټول ماشومان یوځای ورته ګوري.